چې جهاد څه ته وایي؟ جهاد د اسمان یو راکوټ شوی شی ده. سرخارې غوټ خارې افسوس کوم ستا په دې افسوس ته وطن ته راسه نو. جهاز اسمان نه راپریوته یو شی ده. دوستانو ویډیو ډېر شیر کې دا هیبتي ځناور دی. ګوره دا چاړه ته یې د ګوره دا چاړه یې د نیولې ده، دې جرابې ته ګوره، د خبرو ته ګوره. ښه زه تا ته وایم چې دا اشغال څه ته وایي؟ ګوره ته هره ورځ تا نه زه سوال کوم، ته بجوا ته څنګه مرتد وایي؟ مسلمان ده که کافر دره ته ووایه اشغال مشغال پرېږده. ښه زه باجوا د کافر ده، کافر به و، د باجوا طرفداران کافر دي، په باجوا پسې چې څوک درېږي هغه کافر دي، د باجوا اولاد کافر ده، د باجوا نسب واسب کافر ده. کافر د اشرف غني دی. کافر د اشرف غني دی. خو وایه که نه اشرف غني پسې زه خو نه وایم، هغه ستا مطلب ده، خو زه وایم چې باجوا ده. نو خو ته وایې اشرف غني پسې زه څه کوم، ته بیا وایې که نه. اوس زه تا ته دا وایم چې دا اشغال څه ته وایي؟ په کوم دلیل وایي چې باجوا مرتد دی؟ ځکه چې د انګریز دولت لاندې کار کوي. اوس په خلک باجوا مسلمان نه ده. نن ورځ به جشن وي، نن ورځ به جشن وي. ښه زه ورکه دا یو سوال جواب راکړم، دا راته وایه چې دغه هغه څه ته وایي، دا اشغال څه ته وایي؟ اشغال چې خاورې ته د انګریزان راشي دې ته وایي چې اشغال. ښه خاورې ته چې راغله بیا دې ته اشغال وایي. ګوره ځان نه خر جوړ کړي، په بدین باندې ملنډې وهه، په دین باندې ملنډې مه وهه که نه یار. ته راشه وطن ته راشه که نه، هلته انګریزانو ته ناست کلمه بیا درته وایم چې څه ته وایي دا د اشغال کلمه. ته راشه وطن ته چې درته وایي ښیم. ښه زه ورکه دا خبره مې پرېږده، اشغال د ولس پروا نه کوي. زه پوهېږم یو شین خر یې. اعوذ بالله خبرې ته غوږ شه. بل سوال درنه کوم، بل سوال درنه دا کوم چې دغه جهاد څه ته وایي؟ جهاد راغلی وطن ته راغلی، که وطن ته راغلی قسم په خدای چې په دا به ځای تا سار غوڅوم. قسم په خدای مخوره په دې مرداره خوله. ته مې ولاکه سامان ته هم پورته وګورې، زه به همالته هم دغه شی شخص یم، دلته مې همغه ځای کې م اوسېدلم. تیزه ته دا مخ نسې ښکارولی، ته یو ځل ما ته مخ ښکاره کړه. راشه که نه، خو ته خو یو ځل مخ ښکاره کړه که نه رې. نو مخ دغه درته ناست یم، په نره درته ناست یم. په نره ناست یم، نو تا خو بیادبي دې مافې لکه کونې ته چې نیکر اغوندي هغه شی نیکر دې اغوستی ده، خو ته خو دا مخ ښکاره کړه. ګوره چې راسې قسم په څوم وتي لکه ته ژوندی لاسې. ښه صحیح ده ورکه بیا چې راغلم بیا چې هر شی کوې ویې کړو، بیا داسې چل ده. ښه څه خلیفه دې بجوا ته ور وړمه، څه خلیفه پرې کړې، څه بدله پرې کړې. ته داسې چل وکړه، ما ته داسې ته اسلامي امارات دې لیکلي دي، ما ته دغه کلمه واضح کړه چې دغه جهاد ما ته واضح کړه، دا جهاد څه ته وایي، دا جهاد کومه کلمه ده، جهاد تعریف څه شی ده، دغه راته واضح کړه. جهاد په هر مسلمان باندې فرض ده، په افغانانو هو فرض عین ده. ښه څه ته وایي دا جهاد، کومه کلمه ده، کوم میوه ده، کوم خوراک شی ده، کوم څه شی؟ جهاد څه ته وایي؟ جهاد د اسمان یو راکوټ شوی شی ده. سرخارې غوټ خارې افسوس کوم ستا په دې افسوس ته وطن ته راسه نو. جهاز اسمان نه راپریوته یو شی ده. دا جهاد چې اسمان نه راپریوته یو شی ده، پښې لري نی لري، خوله لري نی لري، لکۍ لري پښه لري. دا اسمان نه چې راپریوته شی ده، دا څه رقم ده دا جهاد؟ خورپسه غوږ شه، قرآن خپې لري؟ قرآن خپې لري؟ قرآن خو کتاب ده. نو جهاد ته داسې یو لغات ده. ښه جهاد لغات ده، دا د لغات معنا څه ویل کېږي؟ دا جهاد څه ته وایي؟ دا جهاد
نه پوهېږم. ته راشه وطن ته راشه چې تا ته زه جهاد وښیم. ته راشه وطن ته خرا خورپشه د خنزیر په شکل کې خواندې ته ته څومره بې وجدانه انسان یې. ډېر طالب زمونږ باندې هلته ظلمونه کېږي. دا جهاد کلمه ته ماته واضح که کېدی شي زه هم تا سره یو ځای شم رئیس یو ځای سره واضح کړو. ما ته تعریف که ما ته ووایه څه شی وي دا جهاد څه ته ویل کېږي. جهاد مې حد پرېږده. ته مې سم عالم نه یې چې زه تا ته جهاد جهاد مې حد پرېږده. همدما ګوره په دین باندې ملنډې وهې ته په دین باندې ملنډې وهې. زمونږ په افغانستان کې دغه شی کارونه کې داسې شنه. ښه بل سوال به درنه وکوم. یو سړی چې مسلمانېږي اول باید سړی ورته چی وایي چې مثلا زه خدای توبه نعوذ بالله داسې فکر وکړو ته ما مسلمانۍ ته به ماته چی وایي دغه شی دغه پوپې دا چیرې ده دغه چې سر داسې کې کټ دا څه شی ده دا داسې چې کوي دغه ګوره دغه شی د دې نوم څه شی ده دا شی چې داسې کوي د وینې ګورې اوس پرې خښې دي و دا چی ده خر شی زه پښتنه درنه کوم ته خرطوب کې سمې خبرې کو بې قطع کوم در باندې نو دلیل نه لري دلیل چی نو خو زه درته هم جهاد تعریف که جهاد نسي تعریفولی سپږنه درته وایم چې اشغال څه شته وي اشغال نسي تعریفولی سپږنه درته وایم لاس کې دې چی ده ته دا شی نسي ښودلی نوم یې نه پېژنې ته خر یې کوم ځای نه راغلی ته انسان یې د ګوره دا چاړه نه ده یو خلل کړی ده دا چاړه نه ده بې وجدانه لکه اداره دا چاړه نه ده دته ساتول وایي ساتول څه شی ساتول ما نشي زده که رئیسه بیا ما ته ریکوست وکړو چې زه درته جهاد کلمې درته وایم جهاد نسي زده کولی ساتول نوم نشي ساتول هغه اوسپنه ده چې تپاڼ کې ترې نه جوړي او غوښه پرې میده کېږي هغې ته وایي ساتول څه معنی د دې غوښې شی نه ده دا د ستا په شانتې ملحد شی ده چې په پرېکنده مچان ګوره د ملحد څه شته وایي دا ملحد څه شته وایي ملحد ستا په شکل کې انسان ته نه څه شته وایي ملحد ستا په شانتې انسان ته وایي چې د اسلام نه منکر شي اسلام نه چې منکر سي هغې ته خو کافر وایي نو هغې ته خو ملحد نه ویل کېږي ملحد چاته ویل کېږي ملحد چې د اسلام نه منکر وي اسلام نه چې منکر شي خو هغې ته کافر ویل کېږي ملحد چاته ویل کېږي ملحد وروره خبرو باندې نه پوهېږم د خدای خاطر وکړه په اسلام باندې ملنډې مه وهه په چي باندې پوهېږي خو ته د اسلام یو نمونه ګوره ته د اسلام یو نمونه ته اسلام ته راغلی خدای جل جلالو به تا په داسې عذاب کې سوځوي ګوره ته تر اوسه ملحد نه پېژنې کافر نه پېژنې ته تر اوسه پسې هغه مرتد نه پېژنې دې شیان ودرې زه درته واضح کړم ما نه زده که ښه غوږ کېږده بچی ښه بچی ښه سپږنه بچی ښه غوږ ونیسه هر هغه څوک سپږان به د پلار وي ودرې کنځل مه کوه که نه بیا زه هم درته کوم نو ته ماته ولې وایې مور ته کوم زه دې بیا مور ته کوم نه کنځل به نه کوي کنځل به وایه چې بخښنه مې غوښتې تا ته مې وکړله ووایه بخښنه نه درنه غواړم ته چې ووایه بیا زه هم درته کوم ووایه چې بخښنه مې غوښتې ووایه چې بیا زه هم قطع کوم یې بیا درته کوم ووایه کنځل به نه کوي خو تا وکړله وایه د دې بخښنه غواړم چې زه یې ونه کوم ووایه زه وبخم آفرین داسې چل ده ښه چې ما تا به سره بحث سپږن نه به بیا نه وایي سپږن وبخه تا ته بیا ښکنځل کوم ته ما ته سپږن وایې زه تا ته سپږن وایم ما تا فامیل ته به نه ځو صحیح ده سمه ده سپږن خو یې هغه خو کومه بده خبر نه ده هغه خو تاسو کې سپږې موجوده دي ګوره غول ودرېږه خو چې زه تا ته تشریح کړم زده یې کړه که نه ملحد هغه چاته ویل کېږي چې هغه نه خدای وپېژني نه رسول وپېژني هېڅ شی ونه پېژني و انسان داسې پیدا شوی هغې ته وایي ملحد کافر هغه چاته ویل کېږي چې هغه له سره په بل مذهب کې پیدا شوی په اسلام کې نه پیدا شوی مرتد هغه چاته ویل کېږي چې هغه اسلام کې پیدا شوی بیا د اسلام نه وروسته بل دیني قبول کړی دې ته وایي مرتد ښه بچی دا زده کړه چې آینده چېرته تللی بیا چا سره به بحث وکړې جهاد هغه کلمه ده ودرې چې زه تا ته درس درکړم ودرې سپږنه چې زه تا ته درس درکړم ودرېږه ملوان راسره دي دیني علما راسره دي چې د دیني علما راسره دي مهرباني خو چې عالم در سره د خو تا به عالم نه یو څه زده کړي وو که نه اوس خو زه تا چې تا سره عالم ده خو تا به عالم نه یو څه زده کړي وو که نه پاکستان څنګه ملک ده پاکستان څنګه ملک ده پاکستان د اسلام په نوم یو جوړ
اسلام په نوم باندې جوړ دی، اسلام پکې شته ده؟ کلا ده. ولې نشته؟ اسلام آباد نامې چې دا د اسلام کلا ده. او د هیرا منډۍ څنګه ده؟ ګوره ته خیره منډۍ یادوې، ګوره د په افغانستان کې هم شته. نه د هیرا منډۍ په افغانستان کې کوم ځای ده؟ ته ماته وښیه. هر کلي کې شته. هر کلي کې شته؟ هغه به ستاسو په کلي کې، مونږ کلي کې خو نشته دا شیان. ولې زه د افغانستان نه یم؟ خو که ته افغانه یې تا سره به یې، البته تا به لیدلي چې ته افغانانو پسې خبرې کوې، ما خو نه دي لیدلي. ولې زما کله څه شو چکو زما کله په افغانستان کې نه ده. چې ما ته وایي چې زه د افغانستان نه یم. نه ته افغانی نه یې. ته ولې ځې پاکستان ته؟ ته افغانی نه یې. ته که افغانی وی نو تا به لږ زرې دلیل و منطق زده وی. افغانستان کې د کوم ځای؟ افغانستان کې د هر ځای چې وم افغانستان یم. نه د کوم ځای افغان خو نه یې، خو افغان هېڅکله قسم په مکه چې د افغانستان وم. قسم په مکه چې د افغانستان وم. افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ زه نه درته ښیم، بیا موږ ته ستونزه جوړېږي. ډارېږې؟ موږ کم تعداد خلک یو، موږ بس بیا منځه وړي دي انګریزانو. اوس چېرې ژوند کوې؟ اوس په پاکستان کې. ښه پاکستان کې. کولی شې کلمې طیبه راته ووایې؟ وروره اوس د کلمو طیبو وخت نه ده، اوس د جهاد وخت ده. ته خو ته زما استاد نه یې. نه زه به یې زده کړم. کولی شې کلمې طیبه راته ووایې؟ ګوره ته خپله ووایې، ملحد دې خپله تعریف کړو. ملحد ته د کلمې ویل هېڅ ضرورت نشته. ښه نه ته ما ته کلمې طیبه کېدای شي ووایې. ته یو مسلمان یې، خیر ده تېره یې که پروا نه کوې. پاکستان کې ژوند کوې، یو کلمې طیبه کېدای شي واضح کړې. ته پاکستان ته راسه چې زه کلمه طیبه درته وښیم. اوس ته ما ته دلته وایې چې خلک پوه شي چې ته رښتیا یو تکړه سړی یې. ګوره ما هېڅ نه دي زده. زه درته وایم چې په اسلام پورې ملنډې مه وهه. ته په اسلام پورې ملنډې وهې. نه ته کلمې طیبه راته ویلی شي. کلمې طیبه څنګه؟ دوستان ویډیو ځان سره شیر کړئ. افغانستان په اسلامي خبره اسلامي دا ما ته وایي چې کلمې طیبه راته ویلی شي. ګوره په پاکستان پورې خبرې مه کوه، په اسلامي امارت پورې خبرې مه کوه. پاکستان پورې به زه خبرې ونه کوم. دومره راته وایي کلمې طیبه ووایه، زه بیا نور ځم. دا وینې ګورې دا مې ستا په شانتې ملحدین پرېل کړي دي. چېرته دې چرګان لال کړي بچیه؟ چېرې چرګان خرڅوي؟ ما ته معلوم یې چې سیټ میټ سره به الله دې په ګوتو راکړه، الله دې په دا ګوتو راکړه. قسم په خدای دې کلمې دې حلال کړم. د کلمې دې قسم په خدای چې په څومره تله چې حلال کړم. رزیله دا به څنګه چې په حلال کې راسه که نه وطن ته راسه که نه ته راسه افغانستان. کلمې طیبه راته وایه چې زه مسلمان شم. زه تا ته هېڅ نه وایم. زه درته وایم چې راسه افغانستان ته. کلمې شهادت راته وایه چې زه شهیدي ورکړم. راسه چې افغانستان ته چې تا ته زه شهادت وښیم. غسل کې څو فرضونه دي؟ ته راشه چې افغانستان ته چې افغانستان کې غسل کې څو فرضونه دي؟ غسل کې 25. دوستانو خیر کسان دی راځي په دغه شکل باندې، کسان دی راځي دغه خلک دی په همدغه شکل